ماشاءالله دا خسته تاسو ته اکثریت سوالات په دې حق لمن تر روان دي په دې مسله باندې ځان کوي دا الله رسول فرمایي کله چې تاسو د ذل حجې میاشت ولیدل او په تاسو کې د یو کس د قربانۍ کولو اراده وا اذا رايتم حلال ذل حجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره صحیح حدیث دی د صحیح مسلم دا الله رسول فرمایي کله چې تاسو کې د یو کس د قربانۍ اراده وا او هغه د ذل حجې سپوږمۍ ولیدل او پیلنۍ ذل حجې د پیلنۍ ورځ داخله شوه نو دا د خپل نوکانو او د خپل اختانو نه منش نه دی کټ کوي نو دا خو حکم شو چې کم سړی قرباني کوي نو هغه له پکار دي چې د دینه اجتناب وکړي. اوس راځو دې مسلې ته چې کم سړی قرباني کوي دا حکم د هغه د پاره دی او کنه د کور نور افرادو د پاره دی. نو د دې په ځمن کې یو بل مسله ده هغه ده چې کله یو سړی د یو کور د طرف نه قرباني کوي نو دا د سیدا چې د ټول کور د طرف نه قرباني کیږي. ځکه عطا ابن یسار رحمه الله فرمایي چې ما د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نه تاسو وکړو چې کیف کان ضحایا څنګه ودا قربانین فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د رسول په زمانه کې به د قربانین څنګه کېدلی دا غي په باره کې راته لږ وضاحت وکړه. وای ماته د الله د رسول دغه صحابي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې کان ضحایا و د الله د رسول په زمانه کې قربانیان یزحی عنه یو کسب قربانی کوله د خپل ځان د طرف نه وعن اهل بیته او د خپل کور د طرف نه یو ساروی به د هغه د خپل ځان د طرف نه او د ټول کور والا د طرف نه کافی کېدل. نو لہذا یو ساروی د ټول کور د طرف نه کافی دی. بیا هغه بیل مسله ده چې په ساروی کې حصي هغه ودی نور که یو ګډ دی راوصل ګډ یو سړي د پاره کافی کیږي خو د ټول کور ټول افرادو ته الله د هغې اجر ورکوي او د ټول کور د ټولو افرادو نه الله د قرباني قبلی. نو لہذا بهتره خبره او غوره خبره او د شک نه بالا تر خبره هغه دا ده چې د ټول کور خلک دي د نوکانو او د اختانو نه منشي نو دا صحیح خبره ده. که چېرته دا حکم د هغوی دپاره مثال په طور باندې که نم شي خو بل اجر ورته الله ورکوي هغه دا دی چې د الله رسول فرمایي امام ابو داود رحمه الله په سنن ابي داود کې دا حدیث راوړی دی چې کله یو کس په تاسو کې د قربانۍ اراده نه لري او وسې نه او هغه د قربانۍ اجر حاصلول غواړي چې ماته الله د قربانۍ اجر راکړي نو هغې دپاره هم د الله رسول یو نسخه ښودلې ده هغه ده چې د ذل حجې د میاشت د لیدو بعد هغه د خپلو نوکانو نه او د خپلو اختو نه منع شي. نو چې کله مسلمانانو مونځ وکړو او دغه شانتي د اختر د مونځ نه بعد واپس شو نو دا کس د خپل نوکان او خپل ویښتان کټ کړي نو الله رب العالمین به دته صرف په دې باندې چې د خپل نوکان نه کټ کوو ویښتان یې نه کټ کوو د قربانۍ اجر ورکړي نو کم از کم داسې اجر به ورته الله ورکړي. نو لہذا غوره او بهتره خبره هغه دا ده چې د ټول کور افراد دي د نوکانو او د اختانو د کټ کولو نه منع شي.